د نړۍ تر ټولو خطرناکه جزیره د برازیل د مارانو ټاټوبی. آیا دا ماران انسانانو ته خطر لري؟ خطرناکه ځای وي چې انسانان به ورته نشي تللی؟ او ولې حکومت دا سیمه عامو خلکو ته بنده کړې؟ دا ټاپو د زرګونو زهرینه مارانو کور دی. انتلاتیک سمندر په منځ کې د ساحل نه 33 کیلومتره لرې موقعیت لري چې زهر یې د انسان بدن په چټکۍ سره له منځه. د دې پوښتنو ځواب به په دې خپرونه کې لټوو. برازیل د مارانو ټاټوبی د نړۍ تر ټولو خطرناکه جزیره. آیا تر اوسه مو فکر کړی چې په نړۍ کې به داسې خطرناکه ځای وي چې انسانان به ورته نشي تللی؟ آیا تر اوسه مو په زرګونو مارانو کور په اړه اورېدلی دي؟ په نړۍ کې داسې ځایونه هم شته چې طبیعت انسانانو ته نه دی برابر کړی. د الها داکومیندا ټاپو چې د مارانو ټاپو په نوم هم یادیږي د همدې ځایونو له ډلې څخه دی. دا ټاپو د زرګونو زهرینه مارانو کور دی چې یوازې څېړونکي او د برازیل د سمندري ځواکونو ورتګ ورته اجازه لري. دا ټاپو نه یوازې د خپلې ښکلا له امله مشهور دی بلکې د طلایي لاسهندي مار لپاره یوازینی طبیعي استوګنځای هم دی چې زهر یې د انسان بدن په چټکۍ سره له منځه وړي. آیا دې ټاپو ته سفر کول ممکن دي؟ آیا دا ماران انسانانو ته خطر لري؟ او ولې حکومت دا سیمه عامو خلکو ته بنده کړې؟ د دې پوښتنو ځواب به په دې خپرونه کې لټوو. ملتیا مو وکړئ. د نړۍ دا خطرناکه ټاپو د برازیل په ساو ولایت ته څیرمه د انتلاتیک سمندر په منځ کې د ساحل نه 33 کیلومتره لرې موقعیت لري. دا ټاپو کوچنی دی، مساحت یې 43 هکتاره او 106 جریبه دی او ارتفاع یې له 0 څخه تر 206 مترو 680 فوټو پورې رسیږي. په دې ټاپو کې بارانونه ډیر اوري چې د ټاپو ځینې برخې یې شنې ساتلې دي. د دې ځای ځینې برخې د باراني ځنګلونو او ځینې یې د ډبرو او خلاصو شنو ساحو څخه جوړې دي. د دې ټاپو د کویمیندا نوم معنا سوځېدلی ځنګل دی. دا نوم ځکه ورکړل شوی چې پخوا ځایي خلکو هڅه کړې وه چې دا ټاپو د کرنې لپاره پاک کړي، خو اور لګېدنې دا جزیره شنه نه بلکې ډبرینه کړه. په 1909 کال کې برازیلي حکومت هلته یو څراغ برج جوړ کړه. په 1909 کال کې برازیلي حکومت هلته یو څراغ برج جوړ کړه څو کښتۍ د مارانو له دې ټاپو سره ټکر ونه کړي. وروسته دا څراغ برج اتومات شو او خلک یې له ټاپو څخه وایستل. په 1915 کال کې برازیل دا ټاپو د ایکولوژي ساتنې مهمه سیمه اعلان کړه څو د مارانو نسل وساتل شي. د مارانو ټاپو ولې خطرناک دی؟ دا ټاپو ځکه خطرناک دی چې د طلایي لاسهندي مار لپاره یوازینی طبیعي استوګنځای دی. د دې مار ځانګړتیاوې: اوږدوالی یې شاوخوا 120 سانتي متره ته رسیږي. زهر یې د نورو مارانو په پرتله 5 برابره قوت لري. د ښکار وژلو لپاره د وینې د حجرو تخریب کوي څو ښکار د تیښتې توان ونه لري. ولې دا ماران یوازې په دې ټاپو کې ژوند کوي؟ زرګونه کاله مخکې کله چې د سمندر سطحه لوړه شوه
دا ماران د برازیل له اصلي وچې څخه پرې شول. له هغې راهیسې دوی یوازې دلته پاتې شول او د تطبیق پروسې له امله یې د خپلو زهرو قوت لوړ کړه. څومره ماران په دې ټاپو کې ژوند کوي. پخوا داسې فکر کېدو چې دا ټاپو 43,000 ماران لري، خو د وروستیو څېړنو له مخې شمېر یې 4,000 ته ښکته شوی. ولې دا ټاپو عامو خلکو ته بند دی؟ برازیل حکومت دا ټاپو له 2 دلایلو بند کړی. لومړی د انسانانو ساتنه. که څوک دلته مار وچیچي نو روغتون ته د رسېدو چانس نشته او مرګ یې حتمي دی. دویم د مارانو ساتنه. دا مار یوازې په همدې سیمه کې ژوند کولی شي، خو خلک یې ښکار ته دوام ورکړي، نسل یې ورکېږي. د دې ټاپو ځینې ځانګړتیاوې: 25% برخه یې باراني ځنګلونه دي. ځینې سیمې یې وچې، ډبرینې او پراخه واښه لري. دلته 41 ډوله مرغان ژوند کوي چې زیاتره یې د مارانو د ښکار برخه ده. د مارانو د نسل ساتنه. د برازیل حکومت هڅه کوي ټاپو ته یوازې علمي څېړونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره ټاپو د برازیل د سمندري ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا ماران په نړیواله توګه د نایابو ژویو په لیست کې شامل دي. د نړۍ دا خطرناکه جزیره یا ټاپو د نړۍ له هغه ځایونو څخه دی چې انسانان پکې ژوند نشي کولی. دا ټاپو د خپلو زهرجنو مارانو له امله یو خطرناک طبیعي سیمه ده. د برازیل حکومت هڅه کوي چې دا سیمه هم د انسانانو له خطره وساتي او هم د مارانو نسل خوندي وساتي. درنو لیدونکو، خو تاسو ته دا چانس درکړل شي، آیا تاسو به د مارانو دې ټاټوبي ته سفر وکړئ؟ ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ډېرې نوي او د نړۍ جالبه معلومات ترلاسه کړئ.